زه به درته یو خبره وکړم زما عزتمندو چې 1000 کسان ونیول شي او 1000 کسان اعدام شي نو زه شیخ صاحب سردار ولي دې منبر ته بله ورځ نشم راوستلی. ما به ورته ویل چې زه فلانکي ځای ته په سفر ځم یا مېلمانه دي یا مریض یم یا هغه دی ته دا درس وکړه او دا خطبه کوي ته خلاص شه خاطر جمع اوسه. بس منبر ته به ودرېدلو آیاتونه به را شروع کړل احادیث به شروع کړل آثار به را شروع کړل د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن قیم صاحب کتابونه ورته په یاد باندې یاد وو او وایي د دې شي دومره پیدې دي او د دې شي دومره نقصانات دي او د دې دومره اسباب دي. بس او دا ټول شیونه موږ ته را په غاړه دي درس او تدریس او مطالعه او دعوت او خطبې. نو الله دې وکړي عزتمندو دا مې هغه د پرون رسته چې په ډېر زیات غور او فکر کړی دی دغې نتیجې ته را رسېدلی یم چې 1000 کسان نه زیات په اعدام شي نو ما ته به څه ګټه وکړي. سردار ولي صاحب خو ما ته بېرته نه پیدا کېږي نه را ژوندی کېږي پې بس تاسو پوه شئ او هغوی پوه شئ او معمولا پوه شئ. ورونو که زما خبره غلطه وي یار یو ملګری راځئ راشئ دلته رد کړي زما دا خبره. الله دې د شیخ صاحب شهادت قبول کړي او ظالمان د الله رب العالمین خپل معامله ورسره وکړي. هغه بادشاه دی ملک ذات دی عالم و خبیر ذات دی عزیز منتقم ذات دی